صحت ته خدای کاکا خیر شکر الحمدلله ګلداد خان ته څنګه بعضم خو زغه مړه ځوان یم ته لږ کمزور یې لږ زور به ته نه کوم نه ګلداد خان چې کله ستړی منو غږ نه کې اوس خو د خیره دمې ما نه ماړه ګوره چې مثال یو کشر وي که نه مشر له زور ونه چې په قرآن کې دې پرېږدم په مزه سرکوب یې کله راته دونه ګران شي دومره ګران شي خو کله وایم چې دې سټ ته دا کونټۍ در واچوي نه دغه موله یو سړي وي یو مشر سړي چې څوک د مشرانو قدر نه کوي هغه خو سړی نه وي بالکل سمه خبره کړې ده سمه خبره کړې کله قدر کوه خیر دی یاره کاکا بس مړه څه به ته وایم خو بس شکر وباسم چې الله ماله خر داسې راکړی شکر دی هیرا ده هیرا خبره دا ده هسې خندا په دې پورې راله چې داسې پشیا مې کله پل په کاڼو ولي نن مې ډېره خوشامنده کړې ما یوه خبره کوله که اجازت وي خبره ته بس یو مړه خبره به یو نه اندازه الله چې کوم ده که نه اخري موده فیصله وکړه چې یو خو به زه ځان مړ کوم یا به دا کاروبار کوم یو کاروبار دی تا ته پته شته چې ځان مړ کول ګوره دا په اسلام کې حرام دی خودکشي کار نه دی نو به بیا دې مړه الله تعالی په خپلې نیټه مړ کړه ما نه ځان ما وی یو کاروبار دی کاروبار د څه شي کاروبار ته د کونټې موله لږه روکه پاکول د منګکانو کاروبار منګکانو یاره دونه بدرنګه خبره دی خو بدرنګه سړی که نه بدرنګه خبره د منګکانو څه کاروباري څه که دا کونټۍ ما مطلب بل دی که نه خبره خو مې پوره واوره که نه نو دا د منګکانو خبر را باندې بده ولګېده داسې کور دی که نه نو ولې کاروبار د منګکانو نه وي نه د څه شي وي د منګکانو کاروبار خو ما په ژوند کې نه لیدلی د میخو کاروباري د غویانو کاروباري د چیلو کاروباري د چرګوټو کاروباري دا د منګکانو پکې څه کاروباري دغه خو چل دی که نه ته موله دا ووایه زه نه یو تپوس کوم ته خو موله وي چې د میخو کاروبار که نه ته یې له لمونونو کاروبار لیدلی نه خو نه خبره که نه ښه دا موله دا ووایه ته یې سپو کاروبار لیدلی نه تا غلدري کې چې غونډ وي هغې له څه شی هغې کاروبار دې لیدلی نه دی دې لیدلی ښه ته موله د مارانو کاروبار دې لیدلی د منګکانو کاروبار دې لیدلی نه نو خبر نه یې که نه خلکو پکې کروڑونه روپۍ وګټلې اوس خو دا موله چانس راغلی